د نن ورځې تازه او مهم خبر طالبانو له پاکستان او ایران افغانستان ته د 214 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې مهمو خبرونو ته. ګرانو کتونکو پوره هله سلام دلته ترلاسه کړی او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سابسکرایب کړی نو په درنو سره افغان نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو چې خپل تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسوو. د طالبانو تر کنټرول لاندې یوې رسنۍ له پاکستان او ایران افغانستان ته د 214 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړی دی. باختر خبري اژانس نن لیکلي چې پرون د تورخم له لارې 22 د کندهار د سپین بولدک له لارې 52 د نیمروز د ورېښمو پوله له لارې 42 او د هرات د اسلام کلا له لارې 50 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. دغې رسنۍ خبر ورکړی چې 304 راستنو شویو کسانو ته وړیا سیم کارټونه ویشل شوي او 29 کورنۍ خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د بې اسناده افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. ورسره ایران هم د افغانانو د ایستلو لړۍ کړندۍ کړې ده. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا وې د نن چمتو شوې ویډیو. که چیرې غواړئ نور تازه مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنه سره افغان نیوز یوټیوب چینل سابسکرایب کړئ تر څو موږ وکولی شو چې خپل مهم معلومات تر تاسو ته ورسوو. تر بیا مو ښې چارې، ښه وخت.